صحابه د حضور پاک د سنتو ډیره زیاته تابعداري کړې ده او ګړی په ګړی خپل خواهشات پریښي دي او د حضور پاک سنتو پسې لګېدلي دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل د مدینې په کوڅه کې ګرځېده. د دې رعیت حالات به معلومون نو په دې کوڅو کې به ګرځېده چې د شپې خو چاته تکلیف نشته. نو په یو لاره روانو د یو کور نه د یو جینۍ شعرونه یې واورېدل او هغه جینۍ عشقیه شعرونه وې، لکه دا څوک هلک یا جینۍ چې په چامینې مینه یو دا عشق شعرونه وایي. نو داسې عشقیه شعرونه دي جینۍ وې په ډېر خوږ اواز او په ډېر جړا کې. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه باندې د هغې جینۍ هغې شعرونو اثر وکړ. نو ورته ودرېد، ملګري ورسره دي، یوازې نه دی. نو په دې پریشانه شو که د جینۍ اواز خو د کور نه بار وتل ګناه ده. جینۍ که دننه کور کې سندره هم وی نو ویلی شي، د ګناه سندره نه. که شعرونه وی ویلی شي خو اواز یې عورت دی، د کور نه بار به اواز نه وباسي. او بیا د سندرې اواز د جینۍ چې د کور نه بار وځي خو دا خو ډېره لویه ګناه ده، ځکه چې د سړو زړه ځان ته مایل کوي او د سړو شوق پیدا کیږي او اشتها پیدا کیږي. نو دا حضرت عمر فاروق حیران شو چې زما حکومت ته ګوره د عدل او د انصاف، او بیا دا حالت چې جینۍ دننه سندرې وی، شعرونه وی او عشقیه اشعار او اواز یې د دیوال نه بار اورېدی شي. دا خو سخت هر څوک جینۍ چې د خو انتهایي لویه مجرمه ده. حضرت عمر آواز ورکړه، څوک یې؟ هغې اواز د حضرت عمر پېژنده. د حضرت عمر فاروق رضی الله آواز دا لږ ډبل و ډبل غټ اواز یو درون. نو صحابه و اواز پېژنده، مشهور په دې اواز. هغې جینۍ وپېژن، اوهو دا خو امیر المؤمنین زما سندره واورېده او زما شعرونه یې واورېدل اواز، دا به څه کېږي. نو هغه غریبه غلی شو، ویرېده. چې اواز یې ورنه که ده دوباره اواز وکړه، څوک یې؟ دا شعرونه څنګه وی؟ هغه غریبه نوره پاره پیدا شو، وجود یې رپېږي. دریم ځل یې بیا هم وله اواز ورکړه، څوک یې؟ جواب راکړه. د عشقي شعرونه چې څنګه ته په زوره سندرې وی ګانې، مونږ به ورته ګانه ووایو، اواز دې بار اورېدلی کېږي، دا څه کې؟ هغې غریبه نوره مو یېرېده چې دا خو امیر المؤمنین دی او زما دا خبره یې واورېده، دا به څه کېږي؟ په څه مصیبت اخته شو. حضرت عمر هغه زمانه کې د دې کورونو دا دیوالونه م واړه واړو، دومره غټ به نو. په دیوال د پاسه دروازه خو یې بنده وه، نو په دیوال د پاسه ور واوړېد، ملګري ته یې راپسې راواوړه. چې ور واوړېد هغه جینۍ په کور کې وه، رپېده. حضرت عمر ورته وایي، ښه ته شعرونه وې، سندرې وې او عشقي سندرې وې او اواز دې بار اورېدلی کېږي، دا ولې؟ جینۍ هم لږه زړوره شوه. دغې زمانې په ښځو نرو دواړو کې بهادري وه. وی عمره ولې امیر المؤمنین څه چل مې وکړو؟ وی د پیغمبر د سنتو خلاف ورزي دې وکړه. وی که ما د یو سنت خلاف ورزي وکړه، تا د دریو سنتو خلاف ورزي وکړه. ته څنګه د دریو سنتو خلاف ورزي کې؟ خو چې دا خبره وکړه د حضرت عمر دا وجود ورپېد او حق دا ودرېده. وی څنګه د دریو سنتو خلاف ورزي وکړه؟ وی چې ته د یو سنت په خلاف ورزي ما ته مجرمه وې، ته د دریو سنتو خلاف ورزي ولې کې؟ وی ما ته ووایه ما څه خلاف ورزي او جینۍ ورته لا دا وایي، وی چې ما نه خدای په دې یو سنت تپوس کوي، تا نه په دریو خدای تپوس کوي. او صحابي ته امیر المؤمنین ته دا خبره کول چې د سنتو خلاف ورزي او الله به درنه تپوس کوي، بس وجود یې پوره پیدا شو. وایي جینۍ څه خلاف ورزي مې وکړه؟ وی یو خلاف ورزي خو دې دا وکړه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي، لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما شیطان. چې یو سړی ښځه دي دواړه یو ځای نو درېږي، که یو پردی ښځه او پردي سړی سره یو ځای شو، درېیمې شیطان دی. شیطان د سړي په اړه کې موسوسه اچوي چې دې ښځې ته ګوره، او د ښځې په اړه کې موسوسه اچوي، نو ګناه ته خبره رسېږي. نو نبی علیه السلام فرمایي، لا یخلون رجل بامرأة، سړی او ښځه به ځان لکېږي، نه پردی سړی او پردی ښځه. ته څنګه ما کور ته ځان له ما ته راننوتې؟ دا یې د یو سنت خلاف ورزي وکړه. د دویم سنت خلاف ورزي یې دا وکړه چې زما پیغمبر فرمایي چې یو کور ته ورننوځي نو 3 ځله به اجازت غواړي. لاول به اجازت وغواړي،
که میلو نشي دوباره به بیا اجازت وغواړي، که میلو نشي درې باره به بیا اجازت وغواړي. که میلو شو خو ورننوځه، خو که په دریم ځل هم درته اجازت میلو نشو نو بیا واپس ته. نو تا ته خو ما زما د کور د داخلېدو اجازت نه یې درکړې، او نه تا ما ته درې اوازه کړي چې در ننوځم، در داخل شم کور ته، در داخل شم. نه د اجازت غوښتې دی او نه ما اجازت درکړی دی. دا د دویم سنت خلاف ورزي. او دریم دی د خدای د قرآن خلاف ورزي کړې ده. د خدای قرآن کې راځي چې وأتوا البیوت من ابوابها، چې کور ته په دروازه را ننوځي. ته په دیوال څنګه راوړې؟ خو چې دا خبره وکړه حضرت عمر په ژړا شو. واقعي صحابي ته چې دا خبره وکړه خو په زړه دې ورته اور بل کړ. د سنتو خلاف ورزي او بیا د صحابي نه هغې خو ټوله زندګي د پیغمبر په غېږ کې تېره کړې ده، او ټول ژوند د هغې د سنتو د هغې زندګي یو صحابي خو د پیغمبر علیه السلام د سنتو نمونې وې، نمونې چې دا دې ورته ووایي اوهو سنتو خلاف ورزي، الله به درنه تپوس کوي او په دلیل ورته ثابته کړې. حضرت عمر ورته ووایي جینۍ ما معاف کړه. او ورته څه وایي؟ جینۍ هم پرې زړوره ده، وی ما معاف کړه. وی هغه ذات نه معافي وغواړه چې د چا نافرماني دې کړې ده، ما نه سره معافي غواړه. به دې راووت د کور، لاړ خپل کور ته په سجده الله ته پرېوت او خدای ته په ژړا شو چې واقعي الله ما نه غلطي شوې، خدای ما معاف کړي. استغفار استغفار استغفار، معافي غواړي معافي غواړي معافي غواړي. سحر شو پې ساری مونځ وکړو، مانځه نه پس دې زړه ته ورته کشف وشو چې ستا دا غلطۍ معاف دي. نو فوراً یې اډر جاري کړه، ویې لاړ شه په پرده کې، او دغه کور کې یو جینۍ ده په پرده کې راولې، مکمل پرده کې چې امیرالمؤمنین دې غواړي. چې اوس دې تپوس وکړم چې دا ورځ رڼا ورځ ده چې دا شعرونه یې څنګه وي، چې څنګه عمر فاروق رضی الله عنه جینۍ راوسته پرده کې. ځکه عدالت ته خو به سړی هم حاضرېږي او ښځه به هم حاضرېږي. ورونو حضرت عمر ټوله شپه ژړلي وو، دا سترګې یې د اوښکو نه سرې راوتې وې. حالانکې که موږ سوچ وکړو په دې نو غلطي د عمر ډوانه د سنتو خلاف ورزي نه ده کړې. ولې نه ده کړې؟ ځکه چې څوک د شریعت خلاف کوي نو مولا به ورته نصیحت کوي، لیکن بادشاه خو نصیحت نه کوي. بادشاه به د هغه د کور نه راوباسي او سزا به وله ورکوي، د هغې متعلق چې څه سزا ده. او کور چې دروازه مجرم نه لر کوي نو په دیواله به وروړی شي، نو هغې دروازه نه کولاوله. ده خو چغې اجازت خو یې د داخلېدو نه دی غوښتې، خو چغې خو یې ورته ووالې که نه چې دا شعرونه ولې وې. اوس چې دروازه یې کولاو نه کړه نو پولیس والا یا بادشاه یا قاضي یا وزیر به کور ته نه داخلېږي، په دیوال به خامخا وروړي، هېڅ ګناه ورته نه، په دیوال به هم وروړي. او معلوم او یوازې هم نو ملګري مو سره دي، څه تهمت هم پکې نشته. خو د هغه سنتو د خلاف ورزۍ ټکي د حضرت عمر په زړه داسې پولې ودرولې، داسې چې سار دربار ته راغی دا سترګې د ژړا نه تکې سرې دي او په دې مخ باندې د ژړا هغه اثر دي. جینۍ راوسته، وی ما خو واقعي مخالفت کړې دی او غلطي مې کړې ده، خو ما ټوله شپه الله ته وژړل، د الله نه مې معافي وغوښتله او زړه نه مې دا راځي، کشپند زړه ته مې دا راځي چې الله زما دا غلطي معاف کړې ده. زما زړه دا و چې زما دا غلطي الله معاف کړې ده. اوس تا نه تپوس کوم دا را سندرې ولې او ته څه وایي؟ یو منه وي زه ځوانه جینۍ یم او زما خاوند هم یو نوجوانه لږ دی او زما او د خاوند واده شو او د واده نه پس زما هغه خاوند 15 ورځې پس تا جهاد ته پلانکۍ علاقې ته لېږلی دی، زه په کور کې یوازې پاتې یم. نو چې د یو سړي د یو جینۍ سره واده شي او د دې هلک دا جینۍ خوښه او د جینۍ هلک خوښي، د ښځې خاوند یو بل خوښه مي او دا هلک دې ته جدا کې او د په میاشتو د جهاد په میدان کې ناست او دا جینۍ یوازې په کور کې ناستې، نو چې داسې شعرونه نه وي نو څه به کوي؟ ما ته هغه خپل خاوند را یاد و، نو د هغه خپل خاوند په محبت او په مینه کې مې شعرونه وویل. غلطي رانه دا شوې چې د ما واد لږ په زوره شو، زما دا اواز تا واورېد. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فوراً وی ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک نه که داسې څه حدیث منقولې او د حضور پاک داسې څه سنتي چې یو هلک یو جینۍ سره واده کړي وفته پسې د جهاد للیږه نو بس زما صبر دی. او که د پیغمبر علیه السلام طریقه داري نو عمر دا دې ښه نه دي کړي. وی ښځه کور ته لاړ، د بیبي نه یې تپوس وکړو، بیبي نه وی یو جینۍ او هلک څونه موده د یو بل نه له صبرولی شي چې ګزاره وکړي؟ نو بیبي ورته وی 3 میاشتې که خاوند د ښځې نه جدی
نو دا ښځه هم ګزاره کولی شي او دا خاوند هم ګزاره کولی شي. او د 3 میاشتو نه چې زیاتېږي نو بیا ګزاره ګرانه ده، او چې بیا هلک او جینۍ وي نو ګزاره یې ګرانه ده. نو د هغې یوې جینۍ په خبره حضرت عمر مکمل اډر جاري کو چې څومره مجاهدینو او د هغې جرنیلانو او کمانډرانو ګیر چاپېره په علاقه کې ټولو ته اډر جاري کو. اعلان یې وکړ وی چې د چا واده شوي او جهاد له تللی دی نو د 3 میاشتو نه زیات په میدان د جهاد کې نه پاتې کېږي. 3 میاشتې به تېروي نو دی به خپل کور ته راځي، د په ځای به بل مجاهد ځي. نو چې دې کور کې څه موده تېرې کړي نو بیا به ځي. 3 میاشتو نه زیات به په محاذ باندې یو مجاهد واده کړی نه تېروي. دا یو اډر جاري شو. دا ګوره د هغه جینۍ د برکت نه یو هم اډر جاري شو چې تا د سنتو ما ته وښایه په دې کې د پیغمبر علیه السلام سنت. نه دې کې خو واقعي د نبي علیه السلام مبارک سنت نشته دی. راشه چې سنت په دې کې نشته نو موږ به عرف له راشو په عرف په فیصله وکړو. نو خبره مې چې هغه جینۍ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یو خبره ور واچوله چې تا د 3 سنتو خلاف ورزي وکړه، ټوله شپې جړلې. ساره پورې چې دربار ته او مجلس ته مسجد نبوي ته راغی د جلانې سترګې سرې دي په مخ یې اوښکې روانې. صحابه به په سنتو عمل چې د حضور پاک سنت به یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مجلس کې کېناست، حضرت عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه. هغه یو صادر په سر کړی و، د هغې صادر رنګ د ښځو د جامې په شان دی. او نبي علیه السلام ورته وی عبدالله وی دا صادر د سینګ په سر دی. او پوه شو چې د پیغمبر علیه السلام دا تپوس دا د ناراضګۍ تپوس دی. بزر د مجلس نه پاسېد لاړ او کور تنور بل و، هغه صادر یې په تنور کې وغورځه. سار چې راغی دا په ابو داود شریف کې دا حدیث دی. سار چې راغی نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه عبدالله صادر دې څه کوه؟ وی صاحب تاسو په انداز پوه شم چې ستاسو نو خوښ نو ما پرون په تنور کې وغورځاو. وی د الله بنده تنور کې دې ولې غورځاو؟ وی لور له به دې ورکړی، بیبي له به دې ورکړی، زنانو له به دې ورکړی. ځکه د دې رنګ داسې و چې دا د سړو سره مناسب نه دی، دا د ښځو سره مناسب دی. ګوره دومره د پیغمبر علیه السلام په معمولي نظر چې پوه شو نو غون قیمتي صادر اورته غورځوي. نو حضور پاک مبارک فرمایل چې سړي به هغه جامې چي چې هغه د ښځو په شان ني، په بناوټ کې به هم د ښځو جامه نه اچوي او په رنګ کې به هم د ښځو جامې نه اچوي. او ښځې به هغه جامې نه اچوي چې هغه د سړو په شانتي وي. که بناوټ یې د سړو په شانتي دا هم ګناه ده، او که رنګ یې د سړو په شانتي دا هم ګناه ده. دا بالکل ممنوع دی. بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه سړو او ښځو لعنت ویلی دی. لعن الله المترجلات، هغه ښځې چې هغې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان ځان برابروي. ویښته لکه د سړو دې زمانه کې ګورې ډېرې زنانه د سر ویښته دا لکه د سړو په شانتې جوړوي. په دې د دواړو جهانو مبارک سردار لعنت ویلی دی، ګناه کبیره ده. یا جامې د سړو په شان جوړوي، یا پیزار د سړو په شان جوړوي، یا په لاره چې ځي ګرځي لکه د سړو په شانتې ګرځي. مترجلات ورته ویلې کېږي. دا سخت جرم او سخت ګناه. او لعنت د نبی علیہ السلام ویلی دی د الله لعنت دی په چا؟ المتخنسین من الرجال، هغه سړي چې د ښځو په شانتې شکل جوړوي، سړو ویښته د ښځو په شانتې، یا جامې د ښځو په شانتې، یا د جامو بناوټ ډېره لکان غوري اوس دقسې جامې چې لکه د ښځو رنګونه او د ښځو شان بناوټ. په دې د دواړو جهانو مبارک سردار لعنت ویلی دی. درو د حضور پاک سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکوي. وی زما او ستاسو داسې مثال دی په مشکات شریف کې دا حدیث دی. لکه یو سړی اور بل کې اور، وی چې اور کله بل شي دا پتنګان راځي دی اور له خشته ورته ښکاري ښکلې. وی دا سړی لګیا دی دا پتنګان د دې اور نه شړي چې اخوا شی مه راځئ، ګورې دا اور خو تاسو ته خشته ښکاري خو ګورې منځ کې تبۍ ده. لیکن پتنګان د دې سړي خبره نه مني، دی نیغ را روان دي او اور ورته ښکلې ښکاري سور مزېدار، نو اور ته را روان دي. خو چې د هغه سړي خبره ونه منله او دې اور ته رالل پکې ورپرېوتل نو ډوخړه شو سوځېدل. وی دقسې زما ستاسو مثال دی. تاسو ته دا خواهشات او دا ګناهونه
داسې ښکاري لکه اور د لمبې په شان خشته سور، نو تاسو په منډه ور روان یې. او زه درته وایم چې مه راځئ، ګورئ دا راته ښکلې ښکاري خشته، خو که ورلی نو دننه ګورې تبۍ ده، دننه هلاکت دی. نو وی تاسو په ما غالب شوئ او په دې اور کې ځان داخلوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویم مثال ورکوي، وی زما ستاسو داسې مثال دی لکه یو سړی یو کور جوړ کړي او په هغه کور کې خشته ښکلې درستخان وغوړئ او قسم قسم خوراکونه پې د پاسه کېږي، او یو استازي ولیږي چې ورشه دا خلک راوبلئ چې راننوځي، په دې کور کې دننه ډوډۍ ده او قسم قسم خوراکونه دي چې هغه وخوري. وی چې څوک د هغه استازي خبره ومني خو کور ته به داخل شي او د هغه درستخان نه به خشته ډوډۍ وخوري، او وی که څوک د هغه استازي خبره ونه مني نو کور ته هم داخل نه شو او په کور کې دننه ډوډۍ مو نه خوړه. وی دا کور جنت دی، دا کور جنت، او دا چې کوم درستخان پکې غوړېدلی دی دا د جنت نعمتونه دي. او وی دا چې کوم استازي دی وی دا زیب، نو کوئی چا زما خبر ومنله او د جنت دې کور ته داخل شو د جنت خوراکونه به وخوري، او که چا زما خبره ونه منله د جنت کور ته به داخل نشي او د جنت مزې او خوراکونه به نصیب نشي. نورونو سنت د حضور پاک د هغې تابعداري د جنت ذریعه